دوب زه وایم پلار ته دې څه ووایم پلار ته دې زه وایم زه تا سره واده کوم ما یې دا کوم تھینک یو ویل تھینک یو سو ولې پلار دې ښه سړی نه دی نه ولې ته چې سره واده کوې هغه مست بوډا څنګ خو دې کتلی دی که نه زما خوښېږي بوډاګان زما خوښېږي هلکان هغه سانګ خو دې کتلی تک سپین سپین خو زه هلک یم که نه نه هغه بوډا سانګ څونه مست بوډا دی تا کتلی دی هغه څونه زه سپین یم مست بوډا زه پرېږده مست بوډا څنګ دې کتلی فلټر دې لګولی د ظالم زویه فلټر لګې که فلټر باندې ځان سپینوي اوس یې لرې کړم ګوره لرې کړم لږې که وګوره بیا ملګرو لرې کړم خو ته وایې زه سپین یم لږې که که نه لرې مې کوم ته سپین یې اوس دې څونه لایټ لګولی دی دا اوریجنل کلر دی او څونه لایټ دی لګولی دی ای مخ ته م وګوره لاس ته م وګوره ټول یو شانتې دی دا نه دی چې میکاپونه دي دا ما له لاس ته وګورئ هغه یو جینۍ نه چا پوښتنه کړې وه که نه دا قصه مې اورېدلې وه ګورې خفه نه شئ وی په مخ باندې ډېر زیات میکاپ لګولی وي ورته وی چې مخ یې ډېر سپین شوی و مری تور و که نه یو کس ورته څه خبره کړې وي هغه ورته وی چې دا د مونځ برکت دی که نه بیا هغه کس ورته ویلې چې 2 رکعته مونځ دی د مرۍ دپاره مو که چې مرۍ دې سپین شي مخ یې په میکاپو سپین کړی وي چې زه خپله داسې سپین یم اوس ته م وایي چې زه خپله داسې سپین یم او که نه مخ او مرۍ او هر څه پته لګېږي چې میکاپ نه دی اوریجنل دی څنګه سپنا ته داسې وکړه بیا سکرین ته داسې راوړه نږدې راوړه نږدې او ور تک سور دی ګوتې تکې سرې دی نه لږ میکاپ نشته ټوشو باندې درته پاکوم یو منټ نه نه صحیح ده مړی ګپ ونه نه زه درته وګورئ سرخ کېږي او دغه کېږي نه میکاپ معلومیږي زه میکاپ نه لرم زه خالي کریم یوز کوم بس خالي سترګې تورم او کریم یوز کوم ما میکاپ سره مخ خرابېږي ماشاءالله سبحان ما الله ته میکاپ ضرورت هم نشته نو کم وکړې سپنا مرحبا واو جی کوم کریم پوه کوم کریم نیوا کریم د مخ لپاره ضرورت هم نشته میکاپ زه راځم ښه سمه ده ما ته اوس درته پنشمنټ وکړه زه تنګ شوم درنه ځه شه ښه زه څه شی وکړو څه شی وکړې هغه چرک چې څنګه هګۍ واچوي اواز کوي چې هګۍ مې اچولې دی دقسې اواز وباسه کوټ 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 هغه اواز وباسه ځه شه چې لږ خلک وخاندي ځه شه یو زره خان یو زره ټول خپه کو ځه شه ته د څنګه خبره وکړم خو خلک وخنداوه که نه نو هغه څنګه اواز کوي څنګه اواز کوي مته نشته بدن کوم دی گیم دی نه دی ګټل نه که نه مړه گیم نه ګټل شو نه سیخ سوځېدلې نه که واپس یې ورته وایي ښځه مړه داسې کار وکړه فرمان کسکر یو شی راته ډالۍ که نوي شی ٹھیک شو گیم خو وګټه نو یار یوزر فرمان کسکر شی ښځه ستا په یاد کې مې سترګې سرې شوې ستا په یاد کې مې سترګې سرې شوې او کله چې لاړ شم کلي ته دا به هر وخت سرې وي دا خو فرمان کسکر نه دی ویلي نو خو هغه په شانتې ده که نه نو کاپي خو ده که نه نه صحیح د فرمان کسکر والا وایه ښځه صحیح ده ځه
فرمان کسکر ولا کوم د شعر ولا خو هغه صرف د شنو پټو ولا چې په شنو پټو کې ما نه چې څنګه ناست وی د باران نه پټېدم او د ناوې لاندې مې شپه ښځه څه شه وا زه د مرحبا ټایم مرحبا کنه. جاګ لکه د مال په شنو پټو کې چې زه ناست یم مخ کستا یاد راته راغی په شنو پټو کې چې زه ناست یم مخ کستا یاد راته راغی نو کور نه چې واپس زه راتلم نو مخ کستا یاد راته راغی هلکانو تاسو پرې پوه شوئ فرمان کسکر کوم داسې وچات شعر والے خو دغه شانتې ویلی نو نه ټول ماته وی نه نو وی نه مونږ نه یې پوه شوي هغه باران والا شعر یې وایه باران والا ما نه اورېدلی نو ته ماته ووایه یو ځل زه ولې ووایم تا سره خوند ته کوي وخوایه زه به ته تا سره تا خوند کوي نقل به وکړم نیم وایه زه زه پوه شوم. نیم وایه بیا ته ځې هغه چې وایي چې خپه مې وښویېدو خپه مې وښویېده باران چې کله ورېدو زه د بهر ووتم په بوسو کې پرېوتم باران چې کله ورېدو نو زه بهر ووتم په بوسو کې پرېوتم خپه مې وښویېدو بوس څه ته وایي بوس هغه خری څه خوري خرې څه کوي بوس څه ته وایي ملګرو سوي بوس سوي یاره غنم چې وشي بیا ترې ترشلې وکړي یاره زه بوس نه پېژنم ته بوس نه پېژنې نه هلکانو بوس څه ته وایي سوي غنم خو کتلی که ته چې چېرته څه لاو یې کړی وویلې خو وویلې نو خو څه خو یې وویلې خو زه اوس نه پوه نه لاو یم کړی نه لاو وی دې په کړی بوسو کې پرېوتم بوس کې څنګه پرېوتو خپه مې خوښ شوه که نه په بوسو وی خپه مې خوښ شو چې ته په چقړ به دې یاد کړې اوبو کې به دې باران کې به دې خپه خوښ شو نو بوس کې دې څنګه خپه خوښ شو نو خو باران کې چې زه روان وم په بوسو کې روان وم بس خپه مې سلپ شوه نو غنم نه دا بوس غنم والا ګوره غنم والا ډانډې وي که نه ډکې خو پېژنې که نه غنم والا تا چېرته غنم لیدلی دي په سترګو په خوله وایي ته لاس کېږده نه غنم دې چې ترېبلې دي نه ما غنم ته څه ډېر چې پته ترې- ما پټو کې څه کار دی چې زه به غنم ریم ما ته نشته یخ پته خیال لکه نه ما دا کلی وړه وخت چې نه دی سینه ولې کړی دا زه غنم کلی دي. کلی زموږ ما کلی نه دی کتلی قضا وبګورې مړه زه لږ وخت الله بخیر نه زما کلی نه دی خوښ غنم خو به وګورې که نه نو لاو دې د غنم ویاره ګانه دې نه ارشد وی راشه ښه سمه ده راخلم ارشد ته وایي دې ګیم نه بعد بس دا ګیم ختم شي بیا راخلم روانه ناروغي لري نه ناروغي نه لري ته ناروغي ارمانه هم یو کس وی دا بیماری لري بیماری هم 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 څه شي بیماری دا د وفات یې چې چا کمنټ کړی دا لیونی دی دا کوم کس چې کمنټ کړی دا لیونی دی جار شو سبا که چې اکشدم راوالو صحیح ده که نه کینه ها اکشد ته وایي راشه زر کوه ملګرو ټول ډبل ټیپ کوو ټول اکشد ته کمنټ وکړئ وایي زه سپنا انتظار کوي السلام علیکم وعلیکم السلام سپنا په خیر راغلی ښه یې وخت ست څنګه یې ګرانه ښه یې طبیعت یې ښه دی
الحمدلله پاتې ته وایې څنګه یې څنګه ژوند چله زندګي ډډمیر کورنۍ د ښه د ارمان څنګه ارمان الحمدلله ډوډمیر خانه دا وی په بوسو کې مې خپه خوښ شو بوس ته وای دا ای بوس پښتو نه متل پیژنې ده. ډډمیره ته پیژنې ای پښتو متل دا وایي چې که شله خورې وای مچاوی بېکاره لی خام ما ورته وی مال د باران نه پټېدم او د ناوې لاندې مې شپه شو دا بل چا هغسې دا بل کس نه کوم ما خو څوک نه دا دی یو کس راخستی په ویټینګ باندې دی ګوره څوک ما اخلي چې د زاکشت ته انتظار یم ما څوک نه دی راخستی څوک لا ما خبره اخلي ځکه وره، ارشد ته ډډمیر انتظار دی. یم اورور مې ته بوس نه پیژنې بوس نه پیژنې ارشد ته وای راشه پېژنې مې بوز دا خو نه پیژنې ځوان. وعلیکم السلام ورور مې په خیر راغلی بوز پېژنې ما مونږ هم بوز السلام علیکم سلام ارشد ورور په خیر راغلی خیر دی ارشد خان ته خیر رحمان بھائی څنګه د خې صحت یو خره الله پاک الحمدلله ولا صحت مې ښه دی خو ارشد خان زه بوس نه پیژنم ارمان وی په بوس کې مې خپه خوښ شو بوست نه پیژنې نو ته څنګه پښتو وې بیا دا وی په بوس کې مې خپه خوښ شو کنه په بوس کې څنګه خپه خوښ شو اوس صحیح خبره بوس کې خلک خاطي واچي کنه او بیا پینتلې کوي برانو پاغه کې بار تلې پکې دیولین هم پولیس موږ په پښتونخوا کې په افغانستان وته کته تا ته پته شته د بوس دونه خولي کمرې چې د بوس او د خټو نه چې روغه کې سونه خولي یخه کمرې ارمانه او کنه نه کمره ته نه و جوړه هغه موږ ته الکان ډبل ټیپ وکي خانه وایو کنه ابوس خانه غو نه تاسو دا نوم څه دی داود میر دی داود میر نیمګړی څه نوم دی تاسو او دودمیر دود میر خان مګر ټول ډبل ټیپ ها دودمیر ګوره ته بیا سټاپ شوی ارمانه پارام آرام د دودمیر سره مې د لانډي والی جوړ کو ښا الله خو لور نیټ سټاپ داغه یو کس را واخلا ته دا خبره ویل کو دا خبره دی ویل کوله هغه نیټ سټاپ دی نو څه وکړو نیټ کار نه کوي صحیح